ویل کېږي چې قاسم علي خان به زیاتره په دې ځای باندې ناسته کولی او دی د ژوند ملګری دی. نن دی په دې چوک باندې ناست دی خو دې سره قاسم نسته. څومره کمای محسوسوي او دې سره تېر شوی وخت څرنګه تېر کړی ده؟ تاسو جواب خپل نوم راته ووایئ. زما نوم روز الدین دی او زه د قاسم ګاونډي یم. زموږ تر کور مطلب یو ځای کورونه هم دي، یو کور هم دی په منځ کې. مطلب بیخي ګاونډي یم زه او دی ډېر ښه ځوان و او زما په مخ کې لوی سوی دی. د لوی مطلب دی ډېر زیات مطلب موږ سره په ماشوموالي کې دی پاتې سوی. دی ماشوم و، یتیم پاتې سو. مطلب د مور وفات شوه نو له هغه بعد د پلار ډېر ښه پرورش یې کړی و او دا تېر اوس د ماما د زمنو ودونو دی راغلی و. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړله مال چې څه کوې مطلب مخې ته اوس خو فارغ یې. ده راته ویل چې زه پریکټس کوم او اراده مو ده مخې ته انشاءالله او انټرویو را روانه ده. مطلب اوس 5 تاریخ باندې به د انټرویو او امید دا دی چې مطلب زه به سلیکټ شم پکښې او ډېر ښه زبردست مطلب دلته د ډېر ښه ایمیج جوړ دی. هېڅوک به هم داسې درته انتهایي زبردست سړی او ډېر ښه دا نه سي مطلب د دوی پلار ډېر زبردست پرورش کړی و. دا ټولو زمنو بچیانو ټولو زبردست پرورش یې کړی و او د هېڅوک به هم داسې تر اوسه نه یې تنګ کړي او سپیشلی دا درې کاله. دلته به تاسو په دې ځای باندې ناست وئ نو زیاتره هم په کومو موضوعاتو باندې خبرې کولې؟ دی خو اصل کې مطلب نیشنلیسټ و، د ان پی پارټۍ سره د تعلق لاره. مطلب په هغه کې هم دی ډېر زیات سرګرم و خو نور په جنرل موضوع باندې به هم دی خبرې کولې. مطلب کیل په باره کښې به نور به مطلب دلته ماخوستان مانځه بعد به چوک باندې موږ مالې ول ټول خلک ناست وو. مطلب دی به هم را سره ناست وو او داسې غلطه خبرې چاته هم نه ده کړې. زه هم چې دا ماشومانو ځا پته وکړې ټول سیڅورې هم دي د مالې ول تر اوسه پورې به د چا داسې الټه خبر نه وي کړی او نه به څوک داسې د تنګ کړی په دا ټولو محله کې. د کلي علاقې ترقۍ دپاره څومره سوچ و؟ مطلب د خو دغه خبره کوله چې زه مطلب را فارغه سمه زه به سوشل ورکر کارم کوم د لې مطلب سوشل ورکینګ کوم او بل مطلب خپل چې کوم دی فیلډ دی په هغه کښې به هم د خلکو خدمت کوم. مطلب د کوم ویټرنري وال ډیپلوما کړی و. ٹھیک دی. تاسو نوم راته ووایئ. اجاز شاه. اجاز شاه. تاسو څرنګه ژوند تېر کړی دی ورسره؟ موږ خو رشته دار مو هم دی او پارټۍ کاس مو هم دی، نیشنلیسټ دی او بل زما خو له پاکستان حکومت زیاده درخواست دی چې تر کومه وخته به پښتانه زړوي، تر کومه وخته به دا حال را باندې شروع وي او موږ به مذمت کوو. زموږ لیډرشپ به مذمت کوي، हम इसकी भरपूर मजम्मत करें और पुरजोर से मजम्मत करते हैं. मतलब मुझ स्टेप रावशी से मुझसे को आखिर दा पछताना और खो मخ मतलब تاسو چې کله د مرګ نه خبر شوئ نو دا خبر څومره دروند و درته؟ ډېر زیات درنه خبره وه. بالکل حتی ډېر مو وځړل تقریبا 2-3 غنټې خو بالکل هغه نه وه که نه هینډز اپ ټول پریشانۍ ځخه. څه درته لګېده چې په څه ګناه ووژلی شو؟ بس دا خو اوس ګناه خو هېڅ پته نه لګېږي چې چا راوویسه او چا هغه کړی که نه. دا خو اوس نور خو مخ بچه تاسو ناستی ورسره کړې ده؟ ما وړوکوالي نه ملګری وه دلته په دغه ځای ناست وو دلته او زه اوس صوبایي حکومت ته یو دغه کوم ریکویسټ. دوی اول نه دا نری وي چې مونږ تعلیم سره دا وکړه مونږ تعلیم سره دا وکړه خو دغه تعلیم کې آرمي سکول د مکه مونږ ته یاده ده، دا بل چارسده یونیورسټۍ والا دغه مونږ ته یاده ده. اوس دغه ورته یاده ده. دغو بیا تعلیم پر څه کړي دي؟ دغه پولیس نارې وایي ډیا خان جیل یې مات کړه، پولیس خو دلته هم وه او په مین سنټر پېښور کښې داسې حملې کېږي. دا خو ښه خبره نه ده که نه. دا د څه دغه خو راوښلي وایي چې پښتون ولې ولي پښتنو پارټي شوی ولې به دغه ورې دغه ده. تاسو ملګری وځي سره موږ چې به کله دلته لمونځ وکوو بیا به ما ته دلته ټیم ته راوله که دلته به ما لیول ګډ ناست و که نه دا جومات کې به موږ لمونځ کوو. ده به زیاته موضوع هم کوله او دا یې چې کم و دا یې په دا اراده تللی و او دا امید یې بس انشاءالله زه به وځم په دغه کې او په 5 تاریخ باندې د داسې کم دغه و هغه باندې ډول چې که زه پوسټ کړم د محله کې چې کمو خلکو سره د تعلقاتو د ورسې دوی ته به زه مطلب یو د خوراک پروګرام ورته کوم یو دغه غونډې به صحبت غونډې به زه دوی ته ورکوم او د یو میاشت مخته سټیټس هم شریک کړی و په هغه کې د ورکړي و چې د پښتنو وینې اسمان کې پرښتو ولیدې د ځمکې خلک یې تر اوسه شهیدان نه بولي او سر دی خو داسې سړی اوس تر اوسه پورې چاته کنځل نه وکړی. افسوس موږ دلته ته راځي چې یو سړی چاته کنځل نه شي کولی یا د ګولۍ مخامختیا کوي. ډېر افسوس خبره او څرنګه د چوک باندې چې کله ناست ټوکې ټکلې به زیاتې کولې، په تعلیم به زیاتې خبرې کولې، روشنفکري باندې به زیاتې خبرې کولې، کوم قسم موضوعات به زیات څېړل؟ سر چې داسې به څورې دغه کول دا به پر انسانیت باندې دا ویل چې یاره دا انسانیت ټوله دنیا کې څه دی یاره دلته له موږ سره څه دی کم از کم که نه یې څه نه څه ته خو د زموږ دغه ورسره ده دا ویل چې یاره موږ په خپله لږ یو سړی فایده وکړه که دا ویل چې کم یو سړی مجبور یو کم سړی دغه یې که نه له هغه سره ښه ګډه ته وکړو تا د ټول انسانیت ښه ګډه وکوله. نن یې څومره کمای محسوسېږي تاسو ته؟ سر موږ ته خو نن دا پته ولګېده چې واقعي قاسم شاه نسته دا ځای دوره دی. مخصوصا دلته ګډو خلک ناست وو که نه خو یو کس به جلا جلا ناست وو چا خبرو موډ نه و
او نور کله چې به دلته بل مطلب ماحول جوړ ډیره مهرباني د ټول ملګری وای چې دغه خفګان دغه کمای خو چرته پوره نسی خو د قاسم شاه چې کوم علاقې پر سوچ او هغه به ټول عمر لپاره ژوندۍ پاتې کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي درازنده.